لنډغرو او د افغانستان ویشو غوښتونکو ته د امرالله صالح غاښ ماتونکی ځواب. خراسان کلمه اوس د داعش په ولکه کې ده. ځانونه مستړي کوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. امرالله صالح چې د اسلامي امارت ضد سیاستوال دی وایي لږ تر لږه 10 کاله کیږي چې داعش د خراسان ښکلی نوم غلا کړی او غواړي دا د بغداد د خلافت تر قلمرو لاندې د یو ولایت په توګه معرفي کړي. صالح وایي د خراسان کلمه له خپلو ټولو تاریخي ارزښتونو سره اوس د داعش په واک کې ده. صالح د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ پر خپل ایکس ولیکل چې خراسان له ټولو تاریخي ارزښتونو سره سره اوس په داعش پورې اړوند دی او هغه کسان چې د افغانستان نوم نه خوښوي او خراسان د هغه بدیل ګڼي توضیح ته اړتیا نه لري ځکه شمیر یې لږ دی. هغه د دوو نورو خراسانونو د موجودیت یادونه هم کړې چې د یو یې موږ ټول د فکري ملکیت یادونه کوو او بل یې د ایران یو نه بیلیدونکی ولایت دی. باوري یم چې تاسو آن په خیال کې هم پر هغه د تعرض نیت نه لرئ. صالح په دغه یادښت کې لیکلي چې خراسان نور یوازې یو نوم دی او 9 هیوادونه له خراسان څخه زیږیدلي چې افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان دي. هغه ډیره کړي چې په ځینو دغو هیوادونو کې ډیری وګړي ان د خراسان له کلمې سره بلد نه دي. د خراسان په اړه صالح لیکلي چې دا نوم د یوې ماضي واکمنې امپراتورۍ ته ورته دی لکه د اینکا امپراتوري چې اوس یوازې د تاریخ په کتابونو کې پاتې ده یا سانسکریت او لاتین ته ورته ده چې اوس نه تر سترګو کیږي. صالح ډیره کړي چې په مبارزه کې باید تمرکز پر ځمکه وي خو خیال او فانتزي په ډرامو، رومان او خیالي لیکنو کې په درد خوري. صالح د ستر امپراتور احمد شاه بابا یادونه کړي چې د خراسان د وروستي واکمن په توګه پیژندل کیږي او د هغه پر مقبره پر دری لیکل شوی چې دلته د خراسان د پاچا آرام ځای دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.